الله اکبر الله اکبر الله اکبر. طالب دې پوسی چې دا خاوره همیشه په الله اکبر درېدلې او الله اکبر دوی ته څوک نه ورکوي. ولسمشر غني وایي چې د هرات خلکو تېره شپه د الله اکبر په نارې سره وښوده چې د حق پلوي او د الهي احکامو پلي کوونکي څوک دي. نوموړي یو ځل بیا د طالبانو جګړه فتنه او فساد وبلله او زیاته یې کړه چې د دغې ډلې جګړه د خلکو او ملي ګټو پر خلاف او د یادې ډلې یوازینۍ دنده د خلکو وژل دي. ولسمشر ټینګار کړی چې دا خاوره تل د الله اکبر په ناره ساتل شوې ده او په خبره یې د طالبانو په حق کې څوک دا چیغه وهي نو باید پوه شي چې جګړه د دین او ملت خلاف ده. د یادونې ده چې تېره شپه د ټولنیزو رسنیو د کارونکو په شمول د افغانستان په بېلابېلو برخو او په ځانګړې توګه په هرات کې افغانانو د افغان وسلوالو ځواکونو په ملاتړ او د اوربند د غوښتلو لپاره د الله اکبر چیغې ووهلې. په ورته مهال حامد کرزی وایي طالبان د الله اکبر یو جدي خبرداری وګڼي او له جګړې دې لاس واخلي. مخکیني ولسمشر حامد کرزي په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې تېره شپه د هرات خلکو له لوري د الله اکبر ویل له اوسنۍ جګړې او ورانۍ څخه د خلکو بېزاري څرګندوي او دا د ملي پاڅون په معنا ده. هغه پر طالبانو غږ کړی چې د ولس له لوري دا نارې د یو جدي خبرداری وګړي او د جګړې له دوام ورور وژنې او د خلکو د کورونو له ورانولو دې لاس واخلي. په ورته مهال ټاکل شوي نن شپه 9 بجې د کابل اوسیدونکي هم د افغان ځواکونو په ملاتړ د الله اکبر په ویلو سره خپل غږ اوچت کړي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د هرات ښاریان د خپلو کورونو له بامونو د طالبانو د بریدونو په غبرګون د الله اکبر الله اکبر نارې وهي. د هراتیانو دغه حرکت په کور دننه او بهر د عامو افغانانو او سیاستوالو له تود هرکلي او غبرګونونو سره مخ شو. د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپله فیسبوک پاڼه د هراتیانو دغه عمل ستایلی. هغه زیاتوي ستونی یې ډک دی او غواړي وزرونه وکړي او له دوی سره د الله اکبر په نارو ویلو کې برخه واخلي چې د طالب او منبر پلورونکو پر ضد یې غږ پورته کړ. د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل د هراتیانو یاد حماسه وستایله او د کابل ښار اوسیدونکي د ورته عمل ترسره کولو ته راوبلل. د بهرنیو چارو وزارت پخواني سرپرست او د جمعیت اسلامي ګوند مخکښ غړي صلاح الدین رباني وایي د هرات ښاریانو د الله اکبر په نارو سره د 1450 کال د هود 24مه د ملي قیام حماسه را ژوندۍ کړه چې د روسانو په مقابل کې کړې وه. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله